زما د یوټیوب د واټساپ ملګرو څنګه یاست؟ خیر خیریتي الله دې وکړي چې ورځ په خیر پیل کړي. زه د واټساپ یو څه معلومات غواړم ستاسو سره شریکم که د الله رضا وه. نو ملګرو ډېره په بیړه سره راځو واټساپ ته. ښه دغه زما واټساپ دی، زه راځم واټساپ ته ملګرو. ښه دلته زما واټساپ دی. د ګروپ یو څه اطلاعات ستاسو سره غواړم شریکم چې موږ څه رقم مدیر یا اډمن اضافه کړو، څه رقم د ګروپ نورو ترتیبات به درته ورته جوړ او اماده کړو. دلته نوشته دی د ځوانانو د مجلس ګروپ. دغه زموږ ګروپ دی، د ځوانانو د مجلس ګروپ دی. زه راځم د خپل د ملګرو ګروپ ته. ما ته میسجونه راغلي دي، محمد اغا اسحاقزی او دلته نور ملګرو ما ته میسجونه راستولي دي چې دلته ډېر میسجونه. ښه زه میسجونه پرېږدم، راځم ډایرکټ و دغه ته خپل اطلاعات ته. دمخه د دغه ځای شروع کوم ملګرو چې په ډېر په بیړه بیړه به شروع کړو چې ویډیو ډېره اوږده نه سي او په واټساپ او په یوټیوب کې بیا به د خیر سره پورته کړو. ډېره مننه ملګرو. راځو زه خپل میسج ګورم چې زما میسج چا کتلی دی، چا نیم کتلی، چا دریافت کړی دی، چا ګروپ خلاص کړی، چا نه کتلی. خو زه په دې اړه تاسو ته معلومات درکوم. دغه زما میسج دی ملګرو، دا زما میسج دی. زه راځم دغه میسج ګورم چې ماما شمس ته علامت ورکړی، شمس ته میسج کړی دی، شمس جواب یې ورکړی دی. البته دغه دلته ورته نشته دی اطلاعات، دغه علامت چې باندې وښه خپل میسج ما دلته علامت کوي. وینې خپل میسج ما دلته علامت کوي. بېرته زه علامت پاکوم. دلته زه خپل میسج دلته مې ګوتې باندې ونیول، علامت مې کوي. دغه زما میسج دی. وینې ښه دلته زه بیا سربېر راځم، یوه نقطه ده تر ګوره، یو ګردی خطه په مابین کې نقطه ده چې دلته ګوته باندې ونیسي ورته نوشته کړي اطلاعات، یعنې ستا د میسج اطلاعات. دغه باندې ومه چې دغه ملګری اوس دا باندې و ملګرو، ما دا باندې ووښه. راځم زه خپل میسجونه ګورم، زما میسج چا کتلی دی، چا نه دی کتلی، چا لیدلی دی او چا نه دی لیدلی. ښه ملګرو زه راځم د مخه دغه سره شروع کوم. رامګل ورور 14 دقیقې کېږي زما میسج کتلی دی. زه وګورم ته څونه کتلی دی، ګر دی کتلی که لږ کتلی دی. ښه رامګل استاد 14 دقیقې کېږي زما میسج ټوله کتلی دی. شاه مسعود استاد ما میسج 42 دقیقې کېږي لیدلی دی، اورېدلی دی، کتلی دی ټوله. یعنې او عبداللهي استاد ما میسج ټوله کتلی دی. سیف الملک ورور دغه حساب که، امیر محمد سلطان احمد دا هم دغه حساب که، احسان الله د رشید که. ښه څونه کتلی دې دریافت کړی دی، ګروپ یې خلاص کړی دی، ګروپ ته راننوتلی چې میسجونه راغلي دي. ولې نه دي کتلي میسجونه؟ سرګل استاد دغه حسې، علي محمد استاد دغه حسې میسج ګروپ ته راغلی دی خو نه دی کتلی. نثار ځوان هم دغه حساب که، ګروپ ته راغلی دی، میسج نه دی کتلی. ښه او ایدیګول طالب سراتیر څه دریافت کړي دي. ښه کریم دریافت کړي، رضا شریفي دریافت کړي دي، نبي صدیقي دریافت کړي دي، نبي الله صدیقي دریافت کړي، علي ایماني دریافت کړي دي. ښه دې ټولو دریافت کړي دي. او دغو څو کسانو ایدګل کریم او دغه څو کسانو دریافت کړي دي، ګروپ یې نه دی خلاص کړی، ګروپ ته ورغلي دي. دغه علامت چې باندې وو یعنې د ده نېټ روښانه دی. زما د ګروپ میسج ورغلی دی، ما خپل میسج ورته کړی. زما میسج په ګروپ کې، البته نه په شخصي کې، په ګروپ کې زما میسج ورغلی دی. او ده څونه کتلی، ده کتلی دریافت کړی، نېټ یې روښانه و که نه و، دغه علامات یې ښیي. کې کتلی و ښه خو دا علامات ورته ښیي، دا علامات ملګرو، دا علامات ورته ښیي چې وینې 14 دقیقې کېږي. رامګل استاد زما میسج ټوله کتلی دی، عبدالي استاد ټوله کتلی دی. او احسان الله د رشید که دغه دی، وینه دغه ځای پورې احسان الله د رشید که او څو د نثار احمد پورې، د نثار احمد پورې زما میسج یې دریافت کړی دی، ګروپ ته ورغلی دی، خلاص کړی دی، ګروپ یې خلاص کړی. ولې زما میسج یې نه دی غوږیستلی البته. او دې کسانو ایدګل پورې او څو د علي ایماني پورې دې بیا سراتیر څه دریافت کړي دي. 25 دقیقې کې 25 دقیقې 40 دقیقې 44 دقیقې کېږي داسې دریافت کړي دي. ولې کتلي نه دي ملګرو. ښه دا خو د دې هغه غټ مشکل دغه و چې اکثرو ملګرو پوښتنه کوله، ول موږ څه رقم داسې کولی شو چې معلومات وکړو چې زموږ میسج چا کتلی دی. ښه راځو ملګرو نور اطلاعات به تاسو ته وښیو. ښه بازار شما پسې ووینو. دلته راځم زه غواړم د جمعي تماس ونیسم د نورو ملګرو سره په ګروپ کې 2 نفره، البته واټساپ کې 2 نفره تماس نیول کېږي که تصویري که صوتي. نو زه راځم غواړم تصویري تماس د ملګرو سره ونیسم. زه 2 نفر اضافه کولی شم. ښه 2 نفره زه اضافه کولی شم، د چا سره زه تماس نیولی شم. ما اوس خاموش دی ځکه نیټورک کار نه کوي. نو دا د بعضو ملګرو پیغامونه هم راته راغلي دي چې سلام علیکم دکتور یارانو، جوړې په خیر خوشحاله. شاه مسعود استاد دی، نو بس نور دغسې نور ملګري هم دي. نو وعلیکم دکتور یارانو، جوړې په خیر خوشحاله. طبیعت مرسته دی. مالک استاد شیر جوړې په خیر
زه غواړم تاسو ته بل اطلاعات درشم چې هغه ډېر عمومي اطلاعات دی. هغه ملګرو دا دی چې موږ څنګه کولی شو د واټساپ کې د جمعي تماس ونیسو د نورو ملګرو سره په ګروپ کې. هغه دغه علامت باندې وموږ تاسې وګورئ دغه علامت چې ما باندې ووایي نو زه غواړم د جمعي تماس ونیسم د 7 نفرو سره تماس ونیسم. زه اوس دلته نفر انتخابوم. دغه یو نفر انتخابوم احسان الله د رشید کا احمدشاه زه انتخابوم. ما انتخاب کړئ او رامګل استاد زیدګل سورګل شاه مسعود عبدالحی دغه نفر ما انتخاب کړي. څو نفر څو 7 نفر فرض شوه. هلته ما ته نوشته شو چې 7 نفره انشاءالله اضافه شو نو 7 نفره شوه. 7 نفر ما اضافه کړه. زه غواړم اوس سره تصویري تماس ونیسم ځکه اوس زما نش خاموشه دی. وینې زما نش خاموشه دی نو زه اوس تماس نشم نیولی. نو ملګرو دا د تماس معلوماتو او بل معلومات چې دی ملګرو هغه د ګروپ د خپل شخصي اطلاعات دی چې کم سړی اډمن مدیر اضافه کولی شي، کم سړی نیسي اضافه کولی. اوس مدیران څو دانې دي؟ دغه مدیران دي. تاسې که څوک پاکوي هغه یا یو څوک د مدیریت تباسل لکه احسان الله یې مې ایستلی وو داسې مه کوئ. ښه داسې وکړئ مثلا که څوک غواړي چې تاسو ته 1000 ورسي په ګروپ کې یا د ګروپ تصویر بدلوي یا نور میسجونه کوي هغه تاسې په دې چم بدل کړئ. زه راځم دلته دا زما خپل البته خپل نوم مې دی. ښه زه راځم د رضا شریفي برنامه باندې وم ځکه دی اوس ما مدیر کوي نو زه غواړم د رضا د شریفي برنامه باندې وم. دلته نوشته دي افسردان مخاطبین. غواړئ چې افسردان مخاطبین که دا بل مسله ده. او دلته نوشته دي افسردان مخاطبین موجود یعنی یو وخت ستا سره ووسي بیا ذخیره کړه. او دلته ورته نوشته برکنار کردن مدیر یعنی تی کولی شي د مدیریت څخه برکناره کړې. او دلته نوشته دي حذف کردن یعنې پاکول چې ټوله یې پاکول کړه پاک کړه یعنې ټول په ګروپ کې پاکه مه پرېږده. او که دغه باندې ووایي نو دی د ګروپ څخه نه پاکېږي دی به د مدیریت څخه دی به خبر به هم نه وي د مدیریت څخه به پاک شوی وي یعنې دی به مدیر نه وي. نور شخصي اطلاعات د ګروپ نه فهم به نه وي. ښه نور فقط څه کوي دی خپل نشرات کوي. هغه که تا نشرات ته خوښه وه نشرات یې ورکړله ویلي که نه هم نشرات هم نشي کولی تا نور هغه حدیث سړی دی مدیر نه دی. د مدیریت څخه ځکه وتلی هغه دې پاکوي نو بیا دا پسې ووایي دا نو باره څوک خطی چې ما ته به پاکېږي. که غواړې د ده شخصي اطلاعات ونیسي که غواړې د ده دغه وکړې د ده د واټساپ رمز ځینې واخلې شفر یې ځینې واخلې نو هغه دغه کود ځینې واخله. دا کود چې ځینې واخیستی چې دی د هر چا سره میسج پرېږدي د هر چا سره ګپشپ لګوي د هر چا سره په تماس کړي نو هغه کود هغه خبرې هم تا ته هم راځي ته خبرې هم اورېدلی شي ټول اطلاعات یې ټولولی شي ځینې چې دی چا سره او د ده سره دغه کود واخلې. که دا کود پیدا نه کړې نو ته د ده سره کار نشې کولی. هغه مرګم ته څنګه یو ترتیب ورته جوړ کړې دغه کود یې ځینې واخلې. دا کود ځینې واخیستو نو د ټوله شخصي د واټساپ شخصي معلومات یې ستا سره ستا او میسجونه تا ته هم ځي ده ته هم ځي. که زه میسج رضا شریفي ته وکړم زما میسج کوینه علي محمد دغه کار کړی د رضا شریفي څخه دغه کود علي محمد اخیستی زه رضا شریفي ته میسج وکړم رضا شریفي میسج هم اوري علي محمد یې هم اوري ځکه علي محمد دغه کود اخیستی دی. علي محمد دغه کود لري. علي محمد د ده واټساپ لږ کړی دی. ښه نو حتما علي محمد د ده میسجونه هم اوري. زه چې ښه وایم که بد وایم رضا شریفي ته علي محمد یې هم اوري ځکه علي محمد دغه کود ځینې اخیستی د دواړو واټساپ کار باندې کوي نو دا د ده شخصي معلومات دغه ډېر عمومي عمده معلومات دغه دي چې تاسو خپل کود یا شفر و چا ته ور نه کوي ځکه دا ډېر خطرناکه معلومات دي. نو ملګرو راځو نور ته دلته خو خلک اضافه کېږي ملګري اضافه کېږي دلته اوس تنظیمات ګروپ ته تنظیمېږي. دلته کولی شو چې ملګرو یو بل ډېر عمومي شی دی چې دلته راشي اطلاعات ګورو. دلته کم سړی د ګروپ موضوع علي شولی شي د ګروپ نوم د ګروپ تصویر. ښه ما فقط نوشته کړی دی. ښه دلته مې فقط مدیرها یعنې فقط مدیر یعنې هغه مدیر دغه کار کولی شي بل سړي دا کار نشي کولی. ته ګورئ ما مدیر باندې انتخاب کړی دی فقط مدیرها ځکه نور شرکتان یا سلطان محمد یا شمس حق یا مثلا محمد صدیق بل سړی داسې کار نشي کولی نه شي بدله د ګروپ نوم. که ما دا باندې ولی وایم نو خو بیا د ګروپ اطلاعات ټول سړي هغه سړي اړولی شو. که محمد صدیق که سلطان محمد که بابر کار تړی وای اطلاعات د ګروپ علي شولی شو نو اوس ما دا باندې ولی دی د ګروپ تصویر د ګروپ نوم څوک نشي اړولی په هېڅ وجه باندې مرګم زه بېرته دغه ته راسم دا چې معنی وي نو بیا هر سړی بیا تصویر و نوم یې بدلولی شي د ګروپ موضوع هم بدلولی شي. ملګرو دا بله مسله او بله دلته د مدیرانو مسله ده. دلته نوشته دی انتخاب کنید چه کسایی میتوند به این گروه پیام بدهد. ما ورته
ویشت کړي وروره موږ ټوله شرکتان ځکه خپل ګروپ مو دی ښه خپل ګروپ مو دی ټوله شرکتان ټوله ملګري دلته شرکت کولی شي هر سړی خبرې پشکې کولی شي ما بل بله هلته تاسو ته وویل ما هلکه یو څوک د ګروپه څپا کوي هغه د اډمینۍ څه وباسئ بیا که په ګروپ کې خوښ او پیغام که پرېږدي هغه ستاسو خوښه ده که اوس هم دلته ستاسو خوښه ده دا ستاسو ملګري ستاسو سره پیغام پرېږدي که نه شي که یې پرېږدي خو هغه لوړ علامت باندې ووایي که غواړئ ملګري مو ښه ملګري په طبیعت یې او بد نشرات نه کوي نو تاسې دغه هغه علامات باندې خلاص کړئ ټول ملګري نشرات کوي میسجونه کوي ساعت مو ورسره تېري مجلس ورسره کوي او که نه غواړئ چې تر غیر مدیر تېره چې ستاسو سره میسج وکړي ستاسو سره تماس ونیسي ستاسو سره په ګروپ کې خبرې وکړي نو هغه بیا دا باندې ووایي دا غیر تر 4 یا 3 نفرو نشرات کولی شي 3 څلورو نفرو چې مدیران دي هغه نشرات کولی شي بل کس نشرات نشي کولی ملګرو ښه دا خو دا اطلاعاتو ملګرو چې راله دلته بازګشت ما باندې وویل ښه اوس رالو دلته اطلاعاتونه ما ته راغلي دا ټول دلته په ګروپ کې شته او چې ما ته راغلي دي اوس ورته ګوره دا د ګروپ ټول علامات چې عکسونه ما ته راغلي ویډیوګانې ما ته راغلي دي دا اوس ویډیو دي چې ما ته راغلي ملګرو دا د اوس مردم به خاطر کرونا دا اوس ویډیو د ما ته راغلي نو دا تصویرونه دي راغلي ورور ده نو بس دا واتساپ باندې تاسو ان شاء الله تعالی تاسو به نور د پزړه پورې اطلاعات درته وړاندې کوو ځکه چې موږ ان شاء الله تعالی د یوټیوب چینل مو مخکې روان دی او که د الله رضا وه بس یو خبرې په یاد خیر نو مسله د خیر کې بعض ملګرو چاته خبرې یاد شوې لکه ځان موږ د یوټیوب چینل مخکې روان دی که په دې باندې یو ښه کیسه پېښ شوې یو ښه نظر نه کړو نو دا ان شاء الله که بله ویډیو مې ویډیو نه بیا په هغه ویډیو کې عکس درته کوم زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ چینل سره یو ځای شئ ډېر مننه How are you? This is my channel. السلام علیکم دا زما چینل دی ملګرو دا زما چینل دی this is my friend دا زما ملګري دي زما ملګري دي 240 ملګري دي دا زما ویډیوګان دي ملګرو چې تازه مې څلور ورځې کې ویډیو پورته کړې ده او داسې 3 هفتې ویډیو پورته کړې ده دلته نورې ویډیوګانې دي او ویډیوګانې دي چې دلته موږ ویډیوګانې نه شیر کړي دي او دغه دي دا زموږ ویډیوګانې چې حتی په زرهاو کسانو ملګرو لیدلي دي خلکو کتلي دي او دغه ویډیوګانې دي نو بس ملګرو زموږ چینل کله جوړ شوی دی او زه غواړم په د یوټیوب کې هم اکثرو ملګرو ته معلومات ورکړم د یوټیوب چینل سره کوم جوړېږي سره کوم معلومات ورکړم او د واتساپ ته انشاءالله چې ویډیوګان روان دي په هغه روانو ویډیوګانو کې هم انشاءالله به تاسو ته دغه معلومات درکوم او داسې خبره زموږ ویډیو څو ورځې 4 میاشتې مخکې ما یو ویډیو نشر کړې وه چې هغه دغه د زما د امین محمد ځوان یو ویډیو وه چې ما نشر کړې 223 کسان لیدلې خو ډېر نه ده نشر شوې دلته ما سره ویډیوګانې اوس دا ویډیو ما نشر کړې ده 4 میاشتې مخکې 4 میاشتې مخکې ما نشر کړې ده 3400 کسانو کتلې ده 4 میاشتې مخکې ځکه دا ډېر نشر شوې ده او نور تبلیغونه دي ملګرو هغه هم زیات کم اکثرو ملګرو نشر کړي دي ښه تللي مخکې او دا زما ملګري زما ټولې ویډیوګانې څو دي کته شوي دي څو زرو کسانو کتلي زما ټول دغه ټولې ویډیوګانې ښه څو زر کسانو کتلي په دې څو زر کسان جوړې چې دا زما ویډیوګانې کته شوي دي او زه راځم دلته خپل د یوټیوب معلومات کوم چې زما ویډیوګانې څو کتلي دا زما د یوټیوب ټوله معلومات دی چې زما یوټیوب کله جوړ شوی دی او ما څه شي په دې باره کې د یوټیوب په باره کې ما څه شي ورته نوشته کړي دي څه شي مې ورته لیک کړي دي دا ټوله معلومات تاسو ته راځي زما یوټیوب د 2020 د فروری میاشتې پر 19مه جوړ شوی دی ښه او زما ویډیوګانې کته شوي دي 6200 نفر زما ویډیوګانې کتلي دي یعنې په 5 میاشتو کې زما ویډیوګانې زما ټوله ویډیوګانې چې کته شوي دي خلکو کتلي دي 6200 نفرو زما ویډیوګانې کتلي دي او لایکونه یې خو نو هغه په ویډیو کې معلومېږي غوړېدلې دي اوس څه خدمتګار د دین مه پرېږده لاره د دین مل څه هوښیار د دین څه خدمتګار د دین مه پرېږده لاره د دین مل څه هوښیار د